افغان مشهوره سندرغاړې نغمې خاپیرۍ تازه د ملا یعقوب په اړه مهم پیغام وړاندې کړی دی. دا چې څه دي نور جزئیات راسره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. نغمه وایي ملا یعقوب د افغانستان د سولې او امن لپاره هڅاند دی. د افغانستان نامتو سندرغاړې نغمه په یو تازه مرکه کې د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب د شخصیت او کارونو په اړه خپل تاثیرات څرګند کړي دي. هغې وویل افغانستان تل د یو ځواکمن او هوښیار رهبر اړتیا درلوده او ملا یعقوب په دې سختو حالاتو کې د یو مسؤل رهبر په توګه راڅرګند شوی دی. د هغه هوښیاري او پرېکنده چلند موږ ټولو ته الهام راکوي چې د هېواد د امنیت او ثبات لپاره لا ډېر کار وکړو. نغمه زیاتوي چې ملا یعقوب د افغانستان د امنیت لپاره یو زړور او مهربانه رهبر دی. هغه د هېواد او خلکو د ګټو په خوندي کولو کې تل پر خپلې ژمنتیا ولاړ پاتې شوی دی او په هره پریکړه کې د وطن او خلکو په ګټه سوچ کړی دی. هغې وویل چې افغانستان ته سوله راوستل اسانه کار نه دی، خو ملا یعقوب د سولې او پرمختګ لپاره په خلوص او ایماندارۍ سره هلې ځلې کوي. نغمې د ملا یعقوب د چلند په اړه هم یادونه وکړه چې هغه تل له زغم کار اخلي او د نورو پر وړاندې درناوی لري. د هغه ساده او دوستانه چلند له خلکو سره د نږدې اړیکو په جوړولو کې ډېر ګټور دی. د خلکو زړونه یې خپل کړي او دا ځانګړتیا د یو ښه رهبر ځانګړتیا ده. نغمه وایي امیدواره یم چې افغانستان به د دغه ډول رهبرانو په موجودیت کې یو روښانه راتلونکی ولري او خلک به په امن کې ژوند وکړي. د افغانستان راتلونکی هغه مهال روښانه کېدای شي چې هر څوک د خپل ځای نه د وطن د خدمت لپاره کار وکړي. نغمې وویل او ملا یعقوب په دې برخه کې موږ ته یو مثال دی. هغې زیاته کړه چې له ځوان نسل سره د ملا یعقوب نږدېوالی هم د هغوی لپاره د یو مثبت الهام سرچینه ده چې هغوی هم له هېواد سره خپلې مینې او ژمنې څرګندونې وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تاسو هم خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. ښه وخت ښې شېبې.